بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو ته. تمه ده چې تاسو ټول به راته رک روغ جوړ د صحت جامې به مو پر تن وي. ډېر زیات خوښ او خوشحاله یم چې زه عبدالجلیل جوهر یو ځل بیا له نوې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. نو په کمپیوټر کې نن هغه پروګرام شروع کوو یا یې پیل کوو. نن یې لومړنۍ ویډیو ده، انشاءالله همداسې به مخکې ځو پسې چې هغه په نن سبا کې ډېره اهم او مهم ده. هغه چې ده ورډ ده. ورډ وایو په نن خپرونه کې پیل مو له ورډ څخه ده چې ورډ د څه شي لپاره کارول کیږي او څومره مهم ده. په دې باندې به پریکټیکل عملي غږیږو. نو راځو چې ورډ پیل کړو. لومړی چې کله تاسو ورډ راخلاصوئ، که چیرې مثلا له تاسو سره په ډیسکټاپ باندې وي، له هماغه لارې هم خلاصولی شئ. که چیرې تاسو په ټاسک بار باندې اچولی، لکه دلته چې په همدغه ځای کې ده، له دې ځای څخه هم تاسې څنګه کولی شئ چې راخلاص یې کړئ. بله لاره یې سټارټ منیو ده چې دلته تاسو کولی شئ سټارټ منیو له لارې تاسو راخلاص کړئ. آل پروګرام دلته په ټول پروګرامونه چې تاسو انسټال کړي دي دلته تاسو ته راخلي، او د سرچ باکس لارې هم راخلاصوئ چې مثلا موږ ورډ ولیکو او څنګه کو او انټر کو موږ ته څنګه کیږي ورډ راخلاصيږي. لومړی چې کومه صفحه تاسو وینئ، تاسو په مخ کې دغه صفحه چې راخلاصه شوې ده، دغه صفحه موږ سره سته. یو بلانک ډاکومنت ده، هغه صفحه چې خلاصه صفحه ده، څه نشته پکې، نو له هغه څخه هم استفاده کولای شو. بل دغه صفحه چې تاسو وینئ موږ کته خواته سکرول کوو، دغه ټولې صفحې چې دي د مختلفو کتابونو لپاره موږ مثلا د کور پر رقم په حیث باندې څنګه کولای شو استفاده کولای شو. مثلا دلته سته مثلا دغه موږ د کتاب د کور لپاره استفاده کولای شو، تغیرات هم پکې راوستلای شو. دغه ټول باز د ریپورټو لپاره د هر څه لپاره چې موږ استفاده کوو ګټه ترې اخیستی شو. دلته د په دې ځای کې هم موږ کولی شو څنګه کو هغه کوم څه چې موږ نور څه راخلاصوو، نورې لیکنې راخلاصوو، له دې لارې څنګه کولی شو راخلاصولی شو هغه موږ چې مخکینۍ استفاده کړې ده ورڅخه. خو دې ته بیا وروسته راګرځو. لومړی راځو بلانک ډاکومنټ باندې کلیک کول، ځان لپاره یوه سپینه یا صفحه ورقه څنګه کوو راخلاصوو. کله چې موږ دغه ورقه راخلاصه کړه، نو دلته موږ له څو شیانو سره مخامخ کیږو چې د ورډ پډ په توپیر باندې دغه ډیر یو مختلف پروګرام ده. که څه هم له وینډوز سره ورډ پډ ډایرکټ انسټال شوی ده یا هلته هغه ځای په ځای شوی ده، خو هغه دوه منیوګانې لري. دلته ګورئ موږ ډېرې زیاتې منیوګانې لرو چې فایل ده، هوم ده، انزرټ ده، ډیزاین ده، پیج لیاوټ ده، ریفرنس ده، میلینګ ده او ریویو ده، ویو ده. دغه منیوګانې به موږ په لومړی ویډیو کې به موږ په منظم شکل باندې همدغسې له فایل، هوم او انزرټ څخه داسې په منظم شکل باندې وایو. هر یوه به ځان ته وایو. لومړی راځو په ورډ باندې خبرې کوو چې ورډ څه شی ده. دلته چې موږ ورډ اضافه کړی یا ورډ وایو، مایکروسافټ د کمپنۍ نوم ده خپله، او ورډ د څه شي نوم ده؟ ورډ د پروګرام نوم ده. نو موږ تاسې څه وایو؟ ورډ وایو. ورژن یې څو ده؟ 2014 ده. 2014 ورژن مایکروسافټ کمپنۍ له خوا څخه جوړ شوی ده. عموما راځو لومړی په ورډ باندې خبرې کوو چې ورډ د څه شي لپاره استفاده کیږي یا په څه شي کې ګټه ورڅخه اخیستل کیږي. نو دا به هم وایو چې ورډ د څه شي لپاره استفاده کیږي. دلته لیکل شوي دي چې مایکروسافټ ورډ is word processor in which we do application and documentation work. یعنی موږ کولی شو په دې کې څه شی وکړو؟ موږ په دې کې کولی شو هغه پروګرامونه مثلا که اپلیکیشن وي که ډاکومنټ وي موږ په څه کې جوړولی شو؟ په ورډ کې جوړولی شو. بله خبره دا ده چې ورډ له ورډ پیډ سره څه توپیر لري. ورډ پیډ چې ده هغه ډېر یو ساده پروګرام ده چې هغه موږ په مخکې ما وویل چې له وینډوز د انسټال سره په کمپیوټر کې څنګه شوی ده؟ انسټال شوی ده. خو ورډ پروګرام چې ده ډېر پرمختللی پروګرام ده چې زیاتې منیوګانې لري. ټول کارونه په دې کې ترسره کیږي. هغه کوم دي؟ که اپلیکیشن وي که ډاکومنټیشن وي. یعنی مثلا د موږ د لیکنې لپاره او همداشان د کتاب جوړونې لپاره تر ټولو مهم پروګرام چې ده هغه څه شی ده؟ هغه ورډ ده. هر هغه شی چې زموږ د اپلیکیشن او د ډاکومنټ لپاره کارول کیږي موږ په دې کې څنګه کولی شو؟ په دې کې کارولای شو. اکثره خلک ورډ د څه شي لپاره استفاده کوي؟ ورډ د کتاب لیکنې لپاره څنګه کیږي؟ استفاده کیږي. اوس راځو لومړی څه شی کې پیژنو؟ لیاوټ اپ مایکروسافټ ورډ چې کوم شکلونه دي په مایکروسافټ کې صحیح ده. په هغو کې لومړی څه ده؟ ټایټل بار ده. لومړی هغه شکلونه چې موږ ورډ ته داخل سو، لومړی موږ ورسره مخامخ کیږو، هغه موږ وایو. لومړی څه شی ده؟ ټایټل بار ده.
ټایټل بار. ټایټل بار تاسو سره پوښتنه پیدا کیږي چې ټایټل بار کوم ځای ته ویل کیږي. ټایټل بار هغه ځای ته ویل کیږي چې موږ هلته څه کوو؟ عنوان پکې لیکو. لکه مثلا دلته د موږ دغه په څه نامه باندې سیو ده، دلته ډاکومنټ 1 باندې. نو د موږ د ټایټل بار یا د موږ د دغه لیکنې نوم څه ده؟ هغه ډاکومنټ 1 ده. نو ټول وخت عنوان چیرته لیکل کیږي؟ ټایټل بار. په کوم ځای کې چې عنوان لیکل شوی وي هغه ته څه ویل کیږي؟ ټایټل بار ویل کیږي. دویم څه ده؟ کنټرول بټن دی. کنټرول بټن هم له موږ سره شته چې درو ته څه وایي؟ کنټرول بټن وایي. چې یو کلوز ده که چیرته موږ پروګرام یو مخ بندوو، او بل څه ده؟ بل څه ده؟ ریسټور ډاون ده، او بل هم څه شی ده؟ منیمایز ده. چې د موږ پروګرام څنګه کوي؟ د بندوي نه د دایم لپاره، خو څنګه کیږي؟ د موږ کولای شو چې لنډ وخت لپاره له پروګرام څخه ووځو او بل شی استفاده کړو. او بل څه د ریسټور ډاون ده، د موږ پروګرام څنګه کوي؟ مثلا موږ غواړو چې دا پروګرام یو څه وړکو په دې شکل باندې کو، کېدای شي چې موږ یو بل شی هم ورسره ووینو، او که چیرته موږ پل کوو بیا یې ماکسیمایز کوو، نو څنګه کیږي؟ بیرته موږ ته هماغه صفحه څنګه کیږي؟ راخلاصیږي. دا سو کنټرول بټن. نو اوس مو وپېژندل چې کنټرول بټن څه شي ته وایي. په ورډ کې کنټرول بټن همدغه درې بټنه دي چې کلوز ده، ماکسیمایز ده او منیمایز ده. دغو درو ته کنټرول بټن ویل کیږي. بل څه ده؟ کویک اکسس ټول بار. دا بیا د څه شي لپاره استفاده کیږي؟ دا به هم وایو چې کویک اکسس ټول بار کوم ده. کویک اکسس ټول بار دغه درې بټنونو ته څه ویل کیږي؟ کویک اکسس ټول بار. چې په هغو کې څه شامل ده؟ سیو شامل ده، انډو او همداشان ریډو دواړه شامل دي. چې د دې کارکردګي یا کار هم په راتلونکي کې وایي چې مثلا د څه شي لپاره کار کوي. بل څه ده؟ مینیو بار ده. مینیو بار هم وایي چې مینیو بار د څه شي لپاره استفاده کیږي. مینیو بار کوم مینیو چې پکې شامل دي هغو ته مینیو بار ویل کیږي. لکه کومې مینیوګانې؟ مثلا دا ده هوم شوه، انزرټ ده، ډیزاین د پیج لیاوټ او همداسې دغه ټولو ته څه ویل کیږي؟ مینیوګانې ویل کیږي. نو تاسو ته تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو باید د لومړی د دغو نومونه وپېژنئ. لومړی له ورډ سره بلد شئ چې مثلا یو څوک له تا څخه پوښتنه کوي چې دو ته څه وایي او تا ته بیا معلوم نه وي. تر ټولو مهم دا ده چې موږ باید لومړی د دغه لیاوټ یا شکل وپېژنو. د ورډ په ورډ کې کوم شیان موجود دي د هغو شکلونه باید موږ تاسو څنګه کو وپېژنو. تر ټولو مهمه او اهمه خبر هم همدا ده چې لومړی باید موږ په ورډ کې د ورډ شکل وپېژنو. له هغه وروسته راسو په هغو باندې د هغو په مینیوګانو باندې په تفصیل سره کار وکړو. بل څه د سټانډرډ ټول بار ده. سټانډرډ ټول بار د څه لپاره استفاده کیږي؟ دا هم وایو سټانډرډ ټول بار کوم ځای ده او د څه شي لپاره استفاده کیږي. سټانډرډ ټول بار دغه ځای ته ویل کیږي. که څه هم دې ته مینیوګانې هم ویلی شو، اپشنونه هم ویلی شو، خو دغو ځایونو ته چې مثلا دلته مثلا د کلیپ بورډ برخه ده، د فونټ برخه ده، د پاراګراف برخه ده، دغو ته چې ویلی شو موږ؟ دغو ته موږ سټانډرډ بار ویلی شو. چې په هغو کې څه شی موجود دي؟ مثلا لکه مثلا پیسټ پکې موجود ده، کاپي ده، کټ ده، فارمټ پاینټر ده، دغه ټول څنګه دي؟ دې ته سټانډرډ بار ویل کیږي. بل څه ده؟ رولر ده. رولر یا خطکش چې موږ څنګه کوو؟ هغه استفاده کوو چې هغه دلته په ویو کې څنګه کوو؟ دلته ورته اضافه کوو. که څه هم دلته اضافه شوی نه ده، نو موږ هغه څنګه کوو؟ دلته ورته اضافه کوو تر څو موږ ته څنګه سي ښکاره شي. دا ده دغه ځای ته څه ویل کیږي؟ رولر ویل کیږي. رولر یا هم خطکش چې د موږ تاسې صفحه څنګه کوي؟ مثلا موږ صفحه دلته مارجنز لري، مثلا دا مارجنز موږ کموو، دلته کمولی شو، زیاتوي او کمولی هم شو، زیاتولی هم شو، چې دې ته څه وایي؟ رولر وایي. چې دا هم ورټیکل شکل لري او هم اوریزنټل شکل لري. صحیح ده. بل سکرول ده. سکرول بار. سکرول بار د څه شي لپاره کارول کیږي؟ سکرول بار کوم چې صفحه ښکته او پورته کوي. کوم ځای؟ هغه ځای چې زموږ تاسې صفحه ښکته او پورته کوي یا سکرول کوي. دا څنګه کوي؟ زموږ د تاسې صفحه څنګه کوي؟ ښکته او پورته طرف ته څنګه کوي؟ سکرول کوي. دا هم هوریزنټل شکل لري او هم ورټیکل. نو دغه ته موږ تاسې څه ویلی شو؟ سکرول بار. کوم چې زموږ تاسې صفحه ښکته پورته کوي. له موږ سره په چی کې مرسته کوي؟ د دې په ځای چې مثلا موږ یوې صفحې ته په تیزی سره ولاړ سو، وخت مضایع نه سي، موږ له سکرول څخه استفاده کوو. که چیرته موږ 200 صفحې ولرو، نو موږ صفحې څنګه کوو؟ سکرول کوو او په دې باندې همدغسې کلیک کوو، لیفټ کلیک ورسره نیسو او همدغسې سکرول څنګه کوو؟ دغه سکرول بار کته سکرول کوو تر څو موږ ته نورې صفحې هم څنګه سي په کم وخت کې یا د وخت له ضایع کېدو بغیر موږ د صفحې کومه صفحه چې موږ غواړو همغه ته ځان ورسوو.
بل څه ده سټیټس بار ده. سټیټس بار کې کوم چې د ډاکومنټ ټول معلومات پکې لیکلي وي، د صفحو شمیر، ژبه، دا ټول هلته څنګه سوي په سټیټس بار کې لیکل سوي وي. اوس زه درته ښایم چې سټیټس بار په ورډ کې کوم ځای ته ویل کیږي. سټیټس بار همدغه ځای ته ویل کیږي. ګورئ اوس موږ یو پیج استفاده کوو، صحیح ده. تر دې مهاله پورې موږ 4 ورډز لیکلي دي او په کومه ژبه کې ده؟ په انګلیش ژبه کې ده. نو دا موږ ته څه کوي؟ موږ ته راښیي. بل دې خواته مثلا موږ د صفحې زوم ان او زوم اوټ هم څنګه ده په دې کې شامل ده، صحیح ده. چې مثلا موږ په دې باندې صفحه څنګه کولای شو؟ وړولای شو، او هم څنګه کولای شو صفحه د ځان لپاره غټولای شو. نو دغه ټولو ته څه ویل کیږي؟ دې ته سټیټس بار ویل کیږي. نو په دغه باندې خو ان شاء الله چې تاسو پوه شوي وي. راځو همداسې مخ ته ځو. مثلا موږ دلته یو لغات لیکو. راځو مخکې له دې چې موږ مثلا منیوګانو ته ولاړ شو. ځینې شیان په ورډ کې شته چې باید موږ تاسې هغه څنګه کړو؟ هغه باید یاد کړو. مثلا موږ دلته مایکروسافټ ورډ لیکو. مثلا موږ دلته یو عدد غلط ورکو. کله چې موږ یو عدد، البته بخښنې سره، دلته موږ یو حرف څنګه کوو؟ غلط ورکو. که چیرته موږ دلته یو حرف غلط ورکو، دلته تر دې لاندې سور لاین راځي. دا سور لاین ولې راځي؟ دا سور لاین په دې خاطر راځي چې دا د ورډ لایبرري کې ثبت نه ده، یعنی دا لغات له دوی سره نه ده ثبت. که چیرته تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، دلته تاسو ته د دې صحیح شکل درته ښکاره کوي چې شاید تاسو غواړئ دغه لغات ولیکئ، خو ولې تاسو غلط لیکلی ده. موږ ګوره غوښتل مایکروسافټ ولیکو، خو دلته موږ ځینې غلطي کړې ده. نو تر دې لاندې سور لاین راغی. دوی تاسو ته وایي چې دا څنګه ده؟ په دې شکل باندې ده. نو موږ که چېرته په دې باندې کلیک وکړو، ګوره هغه غلطي څنګه سوه؟ اصلاح سوه. نور هغه سور لاین تر دې لاندې نه راځي. یا مثلا په پښتو کې بعضې نومان دي چې مثلا موږ یې لیکو، مثلا موږ فرهاد لیکو. فرهاد مو لیکل. کله چې موږ مخکې ځو، که څه هم نوم صحیح ده، خو موږ ته بیا څنګه کوي؟ موږ ته تر لاندې سور لاین راکوي. په څه وجه باندې موږ ته دغه سور لاین راکوي؟ په دې وجه باندې موږ ته دغه سور لاین راکول کیږي چې زموږ دغه لغات چې ده دا په ورډ لایبرري کې ثبت نه ده. او که چیرته موږ کلیک کوو، دوی موږ ته یو څو لغاتونه راکوي چې شاید دې ستاسو هدف دا وي، یا شاید تاسو دا لیکئ، یا دا لیکئ، او یا دا لیکئ، او یا دا لیکئ. نو د ورډ تا ته مخکې له مخکې مشوره درکوي چې مثلا که دې په دې لغاتو کې ته کوم یو لیکې، دغه یا صحیح شکلونه دي، کوم شکل چې تا لیکلی د هغه غلط ده. بل ایګنور آل لري. ایګنور آل مثلا صرف نظر ځینې وکړه. که چیرې موږ مثلا له دې چې صرف نظر کوو، بیا به دغه څنګه کېږي؟ لاین به بیا ځلې څنګه کېږي؟ د موږ مخ ته نه راځي. خو که چیرې مثلا موږ بیا ځلې بل ځای مثلا فرهاد لیکو، بیا به څنګه کېږي؟ هماغه ستونزه به بیا هم مثلا موږ بل نوم لیکو، مثلا موږ ولی لیکو. د ولی نامو کې هم ستونزه، مثلا داسې نوم چې په پښتو کې هغه نوم وي. مثلا موږ یو بل نوم لیکو، داسې نوم چې مثلا هغه په پښتو کې وي، لکه مثلا موږ غني لیکو. تر دې نامه لاندې هم څنګه سو؟ هماغه سور خط اضافه شو. که چیرته موږ مثلا دغه نوم د ځان لپاره د دایم لپاره له ځان سره څنګه کوو؟ ذخیره کوو. چې تر څو دغه سور لاین ورسره رانسي، نو موږ به څنګه کوو؟ رایټ کلیک به کوو. کله چې مو رایټ کلیک وکړو، اډ ټو ډیکشنري، دا به څنګه کوو؟ موږ به د ورډ ډیکشنري ته دغه لغات څنګه کوو؟ اضافه کوو. کله چې موږ دا اضافه کوو، نور به دغه سور لاین څنګه کېږي؟ ورکېږي. بیا که هر وخت هر ځای کې موږ چې لیکو، غني لیکو، بیا به موږ ته څنګه کېږي؟ موږ ته به هماغه سور خط نه راکوي. ولې به یې نه راکوي؟ ځکه موږ دغه د ورډ په ډیکشنري کې څنګه کو؟ ذخیره کو. نو نور موږ ته څنګه کوي؟ موږ ته دغه نوم څنګه کوي؟ په هغه شکل باندې راښیي، او موږ ته یې څنګه کوي؟ تر سور خط ورلاندې نه راځي، ځکه چې دغه څنګه سو؟ په ډیکشنري کې له موږ سره ذخیره سو. د دې د حل لپاره ما درته وویل چې تاسو که چیرې مثلا په کوم نامه کې ایرر، البته سور خط تر لاندې و، تاسو به رایټ کلیک کوئ. مثلا موږ یو بل نوم لیکو چې مثلا په هغو کې هغه څنګه وي؟ په هغه نامه کې مثلا موږ لیکو بهیر لیکو. بهیر موږ ولیکل، دغه نوم تر نامه لاندې بیا هم ایرر ده. تاسو به د دې البته سور خط ده د دې له منځه وړلو لپاره دغه سور خط چې خپله ورډ کې ده، دا د غلطي په معنا ده، یعنې مثلا غلطي شتون لري. نو د دې د اصلاح لپاره به موږ څه کوو؟ لومړی به موږ تاسې رایټ کلیک کوو. کله چې موږ تاسې رایټ کلیک وکړو، دلته اوس تاته وایي شاید ته د دغو لغاتونو څخه یو لیکې،
خو تا غلط کړی وي، شاید دې تا هدف دا وي، خو زموږ هدف دا نه ده، ځکه موږ پښتو نوم ورکړی ده او موږ غواړو چې دا اضافه شي. که چیرې مثلا تاسو غواړئ چې د اوس لپاره دغه سور لاین جنرل شي، تاسو به په اګنورال باندې کلیک وکړئ، نو دا به څنګه شي؟ صرف نظر به ترې نه وشي. که چیرته تاسو غواړئ چې دایم لپاره ورته اضافه شي، بیا به په اډ ټو ډکشنري کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اډ ټو ډکشنري کلیک وکړو، بیا که تاسو بل هر وخت مثلا بهیر څنګه کوئ، تاسو بل هر وخت بهیر لیکئ، نو په هغه نامه کې به څنګه کېږي؟ هغه سور ایرر به نه راځي یا به هغه سور خط نه راځي. نو دا سو د سره لاین لپاره چې مثلا په اکثر وخت ورډ کې موږ مخې ته راځي او موږ په حل باندې نه پوهېږو، دغه د هغه د حل لاره شوه. ول د ګرامر د پلوه مثلا موږ لیکو هی بل د ګرامر له پلوه هم ځینې وخت موږ ته شی کوي، ځینې وخت موږ ته ایرر راکوي یا ایرر راکول کېږي چې مثلا هغه څنګه کېږي چې هغه کې بیا شین خط موږ ته راځي. که چیرته مثلا په تر یوه لیکنې لاندې مثلا یو شین خط لیکل سوی و، مثلا بعضی وخت که موږ چیرې مثلا یو ګرامري غلطي وکړو، هلته بیا یو شین لاین راځي، نو د هغه که چیرې ستاسو مخ ته هماغه لاین راسي، نو دا بیا په دې معنا ورکوي چې مثلا موږ چې ده د موږ د تاسې هماغه ګرامري ستونزه ده، نو موږ تاسې باید ګرامر ته پاملرنه وکړو. که چیرې موږ تاسې ته سور خط راځي تر لیکنې لاندې، هغه زموږ تاسې د څه شي غلطي ده؟ د موږ تاسې هماغه توري غلط دي، هغه مو غلط لیکلي دي. د هغو د اصلاح لپاره باید موږ په هغو باندې رایټ کلیک وکړو تر څو د هغه ورته شکلونه موږ ته څنګه سي؟ راښکاره سي. او که چیرې مثلا موږ تر لیکنې لاندې شین خط راغلی و، دا د ګرامر له پلوه د موږ څنګه ده؟ د موږ تاسې لیکنه چمتو نه ده د ګرامر له پلوه. نو دا څه شی سو؟ دغه د ورډ هغه لومړني معلومات سو چې له تاسو سره شریک سو. همداسې راځو سټیپ بای سټیپ څنګه کوو دا وایو چې هر برخه تاسو ته څنګه کېږي په ورډ کې په منظم شکل باندې تشریح کېږي. نو هیله ده چې د نن ورځې درس مو د خوښې او پام وړ ګرځېدلی وي. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ښه وختونه ولرئ، پاک او لایزال رب مو مل شه، د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ.